غنی بابا یو نظم دی از تاسو ته وړاندې کومه خاص کر ما د موقع دپاره تاسو له راوړی دی زه په خبرو وخت نه لم ځکه چې ډېر دانشوران ناست دي به خبرې کوي د دې نظم نوم دی باچا ستاسو توجه به غواړم بادشاهي د جهان څه کې ځان له ولې زیاتی غم د انصاف تلل مشکل دي څه به ډېر کې څه به کم خپل غمونه د لا لږ دي د جهان غمونه ژاړې خپل غمونه د لا لږ دي د جهان غمونه غواړې داسې تخت به سکړې سکړې چې په شپه ورځې ژاړې د ټټوانو په ګله کې غټ ټټو مخکې روان وي لوی باچا د زناورو د همو لوی حیوان وي دا دنیا د سپي لکۍ ده نه نیغېږي نه سمیږي په وجود توره پیشو ده چې وینځې لا تورېږي بادشاهي هله جوړېږي چې نیم ولګي نیم مړه کي چې یو کس د بل په غوښو د خپل کور کوتري ماړه کي د دې ژوند د څه مطلب شو چې یا مرې یا به بل وجنې دا میوه ګلاب دې څه شو باغ ساتې او بلبل وجنې ربه ماله که دې راکړه بادشاهي د کل جهان ربه ماله که دې راکړه بادشاهي د کل جهان زه به یې وغورځوم له کوره لکه سوټې په ډیران ربه ماله که دې راکړه بادشاهي د کل جهان زه به یې وغورځوم له کوره لکه سوټې په ډیران دا یو دوه ګړی ژوندون زه په جګړو نشم تېرولی د دې ظلم په کټوۍ دی ربه بل کې د برغولی ماله راکړه څو ګلونه یو نیازبین شانتې جانان یو وړوکی غوندې باغ او پخوا یې سیند روان ماله راکړه څو ګلونه یو نیازبین شانتې جانان یو وړوکی غوندې باغ او پخوا یې سیند روان چې زه په غاړه ناست یم په یخ سوري د خرولې په مزه مزه لیکمه د مزې مزې غزلې کله سوال منت جانان ته کله سوال منت جانان ته کله بد او رد مولا ته د ساغر ساقي صفت کوم د ټیپرو ډک لالا ته کله کله تا نه ربه د وړو په شان ګیلې کله تود جمدې امید کله سوی اسویلې کله ټنګ کله ټکور کله جام کله دلبر یو جهان کې د رنګ ډوب د جهانه بې خبر بادشاهي هغوله ورکه چې زغملی شي زور بادشاهي هغوله ورکه چې زغملی شي زور چې په لاس لکه قصاب وي په خصلت لکه منګور چې خپل ځان ته شي کولی قرباني د رور د وینې هم هضمولی هم خوړی شي د غریب د غوښو پینې تا جوړلی هغه سر شي چې وجل لکه وبا کړه تا جوړلی هغه سر شي چې وجل لکه وبا کړه لکه پړانګ داړل سیرل کا یرول لکه بلا کړه تخت هم نه پایي بې زوره بې د تورې د جلاده بادشاهان چې څومره ډېر وي دومره وي دنیا برباده تخت هم نه پای بې زوره بې د تورې د جلاده بادشاهان چې څومره ډېر وي دومره وي دنیا برباده لوی بادشاه وي لویه ژوره دی په وینو زه وپایي بادشاهي لکه د اور په ورتو په څه وپایي ربه فضل په مونږ وکړه مونږ ساته د دې آفته چرته غټ خر ته په شا کا دا د سرو لالونو کته سفارش ورته دا وکړه صاحب زمونږ د بابته وی پام کوه د دله خره غني ونه وی په لته ډېره مننه تاسو ډېره مهرباني